بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ زموږ درس په هلمس باندې ده. هلمس هایر ایجوکیشن لرنینګ منیجمنت سیستم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا یو جوړ شوی سیستم ده چې په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي پوهنتونونه له دې څخه استفاده کوي او د دې لپاره چې هر محصل وکولی شي چې په غیر حضوري ډول باندې یعنې په انلاین توګه باندې خپل درسونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه سیستم چې په ټول افغانستان کې کارول کیږي د هر استاد او هر محصل لپاره ځان ته اکاونټ پکې جوړ شوی ده. یعنی هر استاد او محصل ځان ته یوزرنیم او پاسورډ لري. محصل باید خپل یوزرنیم او پاسورډ د ډپارټمنټ امیر څخه واخلي. کله چې د خپل پاسورډ یا یوزرنیم ونه لري دی نشي کولی چې دغه هلمس اپلیکیشن یا دغه هلمس سیستم ته داخل سي. یو خبره باید په یاد ولرو چې دغه هلمس چې ده هلمس یو اپلیکیشن نه ده، یو سافټویر نه ده، دا یو سیستم ده چې موږ کولی شو د یو براوزر له لارې دې ته لاسرسی پیدا کړو او کولی شو چې د یو بل اپلیکیشن چې د موډل په نامه ده د هغه له لارې هم دې ته لاسرسی پیدا کړو. خو موډل ستونزې لري. ستونزې دا دي چې هغه په ضعیف انټرنیټ سره موږ نشو کولی وکاروو. نو ضرور ده چې هلمس نه موږ په یو براوزر کې استفاده وکړو. هر براوزر چې تاسو په کمپیوټر یا موبایل کې انسټال وي تاسو کولی شئ چې هلمس ته لاسرسی پیدا کړئ. بله خبره چې ضرور ده باید یادونه یې وشي هغه دا چې که چېرته کوم محصل په 2 یا 3 اونیو کې دې ته لاسرسی پیدا نه کړي شاید د تعجیل حساب سي یعنې محروم حساب سي. په دې خاطر باندې چې د هلمس کې د هر محصل حاضري کنټرول ده، هر محصل حاضري تر څار لاندې ده. نو ضرور ده چې هر محصل دې ته لاسرسی پیدا کړي او که چېرته لاسرسی پیدا نه کړي شاید په 2 یا 3 اونیو کې دی تعجیل یا محروم حساب سي. دغه هلمس ته مخکې مو ویل چې په هر براوزر باندې موږ کولی شو چې لاسرسی پیدا کړو. که چېرته تاسو سره موبایل وي، موبایل کې که هر براوزر وي د سره مثلا کروم براوزر وي د سره ګوګل براوزر وي د سره یا ویډمټ براوزر وي د سره یا مثلا دغه انټرنیټ براوزر وي د سره هر براوزر چې وي د سره تاسو کولی شئ چې دې ته لاسرسی پیدا کړئ. یا یو سی براوزر وي د سره یا اوپیرا وي د سره یا فایرفاکس وي د سره یا داسې نور. همدغه شان په کمپیوټر کې هم هر ډول براوزر چې وي تاسې سره وي تاسو کولی شئ چې دې ته لاسرسی پیدا کړئ. براوزر به راخلاص کړئ. کله مو چې براوزر راخلاص کړ دلته به ادرس ورکړئ. ادرس چې ده helms.edu.aa دا ادرس ده. دا به انټر کړئ یا سرچ به کړئ. کله مو چې سرچ کړ دلته ما مخکې نه داخل کړئ تاسو ته یو صفحه راځي. مثلا دا یو صفحه درته راغله. کله مو چې سرچ کړ دا یو صفحه درته راغله. دلته یوزرنیم او پاسورډ باید تاسو ته مخکې له مخکې یاد وي یا د امیر لخوا درکړل شوی وي. که چېرته کوم محصل اشتباهات له وجې یوزرنیم او پاسورډ نه وي راغلی دی باید خپل مشکلات د مربوطه ادارې سره یا د مربوطه ډپارټمنټ سره دی هلته شریک کړي او خپل مشکلات یې هغو ته وړاندې کړي تر څو خپل مشکلات یې د هغوی لاسرسی ولري، یوزرنیم او پاسورډ پیدا سي. اوس زه راځم دلته یوزرنیم او پاسورډ داخلوم. په یوزرنیم کې مخکې له مخکې مثلا لومړی حروف باید په کوچنیو حروفونو وي PKT صحیح ده. همدغه شان 15 PKT مثلا پکتیا پوهنتون پکتیا هدف ده. ST بیا هدف سټوډنټ ده چې د هر پوهنتون لپاره مثلا د کندوز لپاره کې NZ ده او همدغه شان د کابل لپاره مختلف د هر پوهنتون لپاره بیل بیل ده. خو د پکتیا لپاره PKT ده او 15 صحیح ده @ بیا helms.edu.aa صحیح ده. کله مو چې دا ووهه دا لومړی حروفونه باید شي وي په کوچنیو حروفونه وي. یعنې ټول حروفونه په کوچنیو حروفونه دي. بیا تاسو پاسورډ داخلوئ صحیح ده. پاسورډ لومړی حروف باید په څه وي په لویو حروفونه وي صحیح ده لوی حروف وي. کله مو چې پاسورډ داخل کړ نو تاسو به څه شئ لاګین وسئ. اوس موږ خپل اکاونټ ته لاګین شلو. هغه خبرې چې ضرور دي باید دلته یادونه وکړو کنې په سیستم کې ډېر کار ده
یعنی 2-3 لیکچره درس د پکې خو موږ غواړو چې لنډه ولې راټول کو هغه ضرور خبرې پکې یادې کو. لومړی دا چې کله تاسې لاګین شولای تاسې ضرور مخته اجازه نه درکول کېږي تر څو دغه پاسورډ بدل نه کړئ. پاسورډ ولې بدلو؟ ځکه چې دغه پاسورډ د وزارت نه راځي، مثلا بیا فونتون ریاست نه، بیا ښوونځی ریاست ته، ښوونځی نه ډپارټمنټ ته، یعنې مختلف خلکو نه تېرېږي او هر چا د تا پاسورډ لیدلی وي. نو باید دلته تاسې خپل پاسورډ بدل کړئ ځکه چې تاسې سیستم ته بل څوک لاسرسی پیدا نه کړي. پاسورډ کې څو خبرې ضرور دي. لومړی دا چې باید تاسو پاسورډ 8 حروفه وي، 8 حروفونو نه باید کم نه وي. صحیح ده؟ یو حد اقل باید یو حروف وي کې. صحیح ده؟ حد اقل یو حروف باید په لویو حروفونو باندې وي. صحیح ده؟ او همدغه شان حد اقل یو حروف باید په کوچنیو حروفونو وي کې. صحیح ده؟ یعنې حد اقل نور که هر څومره تاسې ورکوئ په کوچنیو یا لویو حروفونو باندې، خو باید یو کوچنی حروف وي کې، یو لوی حروف وي کې، یا یو الفابیټ وي کې. الفابیټ همدغه شو نن الفابیټ مثلا نومیریک وي کې، یا داسې نور سیمبولز وي کې، یا داسې نور وي کې، که نه دا باید ضروري وي کې. لومړی دلته راځو کرنټ پاسورډ ته. کرنټ پاسورډ تاسې کوم پاسورډ چې اوس لرئ همغه پاسورډ به دلته داخل کړئ. نیو پاسورډ هر پاسورډ چې تاسې ورکوئ نیو پاسورډ به داخل کړئ. مثلا زه نیو پاسورډ داخلوم، خو لومړی حروف هر کوچنی یا لوی وي، خو په ټول پاسورډ کې باید یو کوچنی حروف وي، یو لوی حروف وي، نمبر وي کې، سیمبول وي کې. سیده په دوه مشتمل وي او ټول باید څو وي؟ 8 حروف وي. کله مو چې نیو پاسورډ ورکړه باید دغه نیو پاسورډ لاندې هم د کنفرم کېدو لپاره باید لاندې هم چې تاسې اشتباه نه یې کړې باید لاندې هم چې سي داخل سي. دا څنګه کوو؟ سیو کوو. ما پاسورډ بدل کړ ورته، دا نور شي کوو سیو کوو. ښه اوس راځو ګورئ د ما کوم ځای کې مشکل ده. ما ته چې پورتنی پاسورډ د لاندیني پاسورډ سره برابر نه ده. صحیح ده؟ یعنی کوم ځای کې مشکل ده. ما لومړی حروف په یو کې په لویو حروف ورکړی و، بل کې مې کوچنی حروف ورکړی و، نو ځکه مشکل و. نو مشکل حل شو. راځو موږ کانټینیو یعنې مخته ځو، پاسورډ چینج څه کانټینیو باندې کلیک کوو. کله مو چې په کانټینیو باندې کلیک وکړه نو موږ ته دغه صفحه راځي. دلته مختلف تغییرات تاسې کولی شئ. صحیح ده؟ خو د ټول نه لومړی زه راځمه ډشبورډ ته. ډشبورډ کې ټول زموږ مضامین چې کوم مضامین موږ پسې رسېدلي وي هغه موږ ته معلومیږي. ګوره موږ ته چې کوم مضامین موږ پسې رسېدلي چې باید موږ یې ولولو هغه ټول دلته موږ ته معلومیږي. صحیح ده؟ خو لومړی چې ده لومړی تاسې ته د ټریننګ لپاره یو کوچنی ویډیو جوړ شوې ده، هغه تاسې دلته اپلوډ شوې ده، هغه باید تاسې وګورئ. صحیح ده؟ سایټ هم نه چیک کېږي، سایټ هم نه هم همدغه مضامین چې تاسو پسې رسېدلي دي او تاسې باید ووایئ تاسې کوم کورسونه چې دي هغه ټول دلته ځای شوي دي. دا مختلف تاسو مضامین دي. اوس په دې کې مثلا موږ یو مضمون دغه راخلاصوو. صحیح ده؟ کله مو چې دا مضمون باندې کلیک وکړو دا مضمون موږ ته راخلاصه. دلته استاد کوم استاد چې تاسې د دې تاریخ تمدن اسلام استاد لرئ هغه تاسو لپاره ځینې شیان اپلوډ کړي دي. لومړی 2 موضوعګانې دي چې تاریخ تعریف وغیره دغه 2 موضوعګانې تاسو ته اپلوډ کړي دي. د دې 2 موضوعګانو سره سره تاسو ته یو PDF فایل یعنې چپټر هم اچولی ده چې تاسې باید دغه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه تاسې دغه PDF فایل څنګه کېږي ډاونلوډېږي. دغه PDF فایل د تاسې ډاونلوډ حالت کې ده. ګوره دا تاسو PDF فایل چې ده ډاونلوډ څه 127 صفحې ده، نو دغه نه تاسې یو څه زده کولی شئ. صحیح ده؟ بل کله مو چې دغه مضمون خلاص کړه، مثلا دا مضمون مو خلاص کړی ده، اوس په دې کې ګورو چې دې کې برخوال څوک دي، چا برخه پکې اخیستې ده. صحیح ده؟ کله چې په دې پارټیسیپینټس باندې کلیک وکړو نو دلته موږ ته
معلومیږي چې اوسه پورې هیڅ هم دې کې برخه نه ده اخیستې، خو د دغه حقدار څوک دي. مثلا دغه ټول نومونه چې تاسو هم صنفیان دي دلته معلومیږي، دغه ټول کولی شي چې دغه مضمون ته لاسرسی پیدا کړي. او په دې کې بیا تاسې ګریډز معلومیږي، نمرې مو معلومیږي. مثلا همدغه مضمون ده، د مضمون تیار ما خلاص کړی ده، بیا ما ګریډز باندې کلیک وکړه. دلته تاسې که چېرته تاسو امتحان اخیستل شوی وي یا بل سکوایز اخیستل شوی وي، هغه نمرې ګریډ معلومیږي، رینج معلومیږي، پرسنټیج معلومیږي، فیډبک او هر څه تاسو ته دلته معلومیږي چې هغه استاد رسولی وي. په حالت کې بیا تاسو ته معلومیږي. دې نه وغیره چې ضرور ده. پرایویټ فایلز تاسو کولی شئ چې په دې کې شخصي معلومات، هغه چې غواړئ چې شخصي معلومات کې ثبت کړئ، شخصي معلومات هم دلته تاسو په دغه سیستم کې ثبتولی شئ. خو دغه شخصي معلومات نه کوم استاد بیا لیدلی شي او نه کوم بل محصل لیدلی شي. بل دغه د نوټیفیکیشن برخه ده. کله چې مثلا کوم استاد درس اپلوډ کړ یا داسې نور نظریات، امتحانات یا بل شي اپلوډ شول، نو دغلته تاسو ته میسیج راځي، هغه باید تاسو وګورئ. د نوټیفیکیشن یا د خبرداري برخه ده. بل دغه برخه چې د لینګویج ده، د ژبې برخه ده. که چېرته تاسو د انګلیسي سره ډېر مشکل لرئ، بیا پښتو درته انتخاب کړئ، پښتو سره مشکل لرئ، فارسي درته انتخاب کړئ. دا د ژبې برخه ده. بل دغه چې د تاسو د پروفایل له مثلا تاسو پروفایل رحمت الله هم دغه باندې کلیک کولی شئ، مختلف تغیرات دلته کې راوړلی شئ. ډیشبورډ مضامین معلومیږي، پروفایل هماغه خبره لکه پورته مې چې ویلې تغیرات، دلته تاسو خپل اړوند تغیرات دلته تغیر او تبدیل کولی شئ. ګریډ نمرې مو معلومیږي، همدغه شان میسیج په خپل منځونو کې صنفیانو سره استادانو سره شخصي میسیجونه کولی شئ. او پریفرنس نور مختلف تغیرات په دې کې تاسو راوستلی شئ. او کله چې د دې نه تاسو لګ آوټ کېږئ، دې په اساس باندې تاسو دې نه لګ آوټ کېدلی شئ. مثلا زه راځم پروفایل ته. دا د ما پروفایل څو چې ما پسې کوم مضامین رسېدلی دي او پروفایل مې همدغه ده. او په دې پروفایل کې تاسې بیا مختلفې برخې دي. کله چې په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ، مختلفې برخې موږ ته راځي. صحیح ده. دې کې تاسې مختلف تغیرات کولی شئ. مثلا پروفایل ایډیټ کولی شئ، تغییر کولی شئ، پاسورډ بدلولی شئ، یا مختلف جواب بدلولی شئ، یا نور مختلف تغیرات تاسې دلته کې راوړلی شئ. خو کار کولو سره تاسې کېدلی شئ چې مختلف شیانو ته لاسرسی پیدا کړئ. صحیح ده. خو موږ اوس راځو مثلا ایډیټ پروفایل باندې یو څه خبره کوو. ایډیټ پروفایل مثلا راځم نوم رحمت الله سو، مثلا دلته زه سورنیم یا تخلص ورکوم چې مثلا زما تخلص شی ده، درد تخلص. همدغه شان ایمیل ادرس ده، ایمیل ادرس بدلولی هم شي، ورته همدغه هم پرېښودلی شي. او دغه ایمیل ادرس ته غواړئ چې بل چاته دې معلوم شي که معلوم نه شي. دلته درې اپشنې دي. یو دا چې دا بیخي پټ شي، هایډ دي شي. بل دا چې هر څوک دې ما ایمیل ادرس وګوري. او دریم اپشن دا ده چې یوازې دغه کورس ممبران څوک دي، استاد ده او شاګردان تاسو هم صنفیان دي، یوازې همغه هم صنفیان او شاګردان وګوري. او بل ټایم سلیکټ کنټري ده، سیټي ټاون ده چې مثلا موږ اوس پکتیا کې یو، پکتیا موږ انتخاب شوې ده. او همدغه شان کنټري افغانستان ده، ټایم زون چې ده ایشیا ده. او همدغه شان مختلف نور تاسې پریفیر دیمز انتخابولی شئ. موږ اوس تیار ډیفالټ انتخاب شوی ده. ډسکرپشن انتخابولی شئ. دلته تاسې مختلف نظر دلته ورکولی شئ، نظرونه لیکلی شئ. همدغه شان د پروفایل لپاره عکس تاسې انتخابولی شئ. مثلا زه راځم د پروفایل لپاره عکس انتخابوم. په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ، بیا اپلوډ فایل ته به راسئ. اپلوډ فایل کې بیا چوز فایل تاسې انتخاب کړئ. چوز فایل کوم ځای کې تاسو سره تصویر ده، هر ځای کې تاسو سره تصویر وي، هغه تصویر تاسې مثلا راوړئ. زه وایم چې دا تصویر دې ماته په پروفایل باندې ولګېږي یا دا تصویر راته ولګېږي. په دې باندې موږ کلیک کوو او اپلوډ دیس فایل، په دې باندې کلیک کوو. زموږ فایل به لږ وخت ونیسي او زموږ فایل به اپلوډ شي. دا زموږ فایل چې څو اپلوډ شو. دې نه وروسته تاسې کولی شئ چې نور اضافي معلومات، مثلا پکچر لپاره ډسکرپشن اچئ، اصطلاحات اچئ، یا معلومات تشریحات اچئ، مختلف تشریحات دلته تاسې اچولی شئ. او دغه ایمیج چې ده دا باید په کومو فارمټونو کې وي. دغه مختلف فارمټونه دي، جی آی پي، جی پي ای، جی پي ای جي، جی پي جي، پي ان جي، دغه فارمټونه دي چې دغه فارمټونو کې باید تاسې ایمیج وي. صحیح ده. دلته مثلا د عکس لپاره یو څه تشریحات لیکئ.
کولای شي چې ولیکئ. یا نور اضافي معلومات تاسې د اډیشنل نیم نومونه اضافه کولای شي، مثلا لومړی نوم چې ده، دوهم نوم چې ده، یا تخلص چې ده، یا منځنی نوم چې ده، دغه نومونه تاسې دلته اضافه کولای شئ. یا د دې نه بغیر تاسې شوق دی چې سره د هابیز چې دي هغه تاسې دلته لیست اضافه کولای شئ. یا د دې نه بغیر تاسې کولای شئ چې مختلف نور معلومات تاسې ویبپاڼه لرئ دغه معلومات دلته واچوئ، یا فیسبوک ادرس لرئ، یا د میسنجر ادرس لرئ، یا هول لرئ، یا نور بل چې مختلف شیان لرئ سوشل میډیا کاروئ هغه تاسې دلته کارولای شئ چې خلکو ته معلومات وړاندې کړئ. یا انسټیټیوټ خود یمګه چې ده فاکتیا یونیورسټي ده، ډپارټمنټ تاسې چې ده کوم ډپارټمنټ د اسلامیک یا کمپیوټر ساینس یا بل وغیره هر یو ډپارټمنټ چې تاسې دلته لیکلی شئ، ټلیفون شماره لیکلی شئ، د موبایل شمیره لیکلی شئ، یا ادرس مکمل لیکلی شئ. دا ټول مو چې ولیکه دې نه وروسته تاسو ته اپډیټ پروفایل راځي، بیا به تاسو په اپډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو دغه ټول معلومات څنګه سي ثبت سي. ګوره د موږ سره اوس دغه معلومات شي سو ثبت سول، د موږ تصویر بدل څه همدغه شان مخکې لکه چې ویل چې تاسې کولی شئ پریفیرنس نه مختلف تغیرات راوړئ. همدغه ګوره پریفیرنس موږ سره مینو ده، په دې کې تاسې مختلف تغیرات راوړی شئ، پروفایل ایډیټ کولی شئ، پاسورډ بدلولی شئ، یعنې مختلف تغیرات تاسې دلته کې راوړلی شئ. دغه چې